نیول ویجیټیبل یا انګریزي سبزی چې مقامی علاقو باندې کې څوک نه پیژني، خو بیا هم په 400 کې په غټه پیمانه څه وخت کې کرل کېدی، خو استعمال یې صرف په افغانستان کې د نیټو افواج او په اسلام آباد لاور کې نړیوالو خلکو کو. په هغه وخت کې صرف یو زمیندار عظمت نواز کوم چې خوشه په 50 جریبه کرلې، خو اوس د دې کر 100 جریبو ته کم شوی دی. عظمت نواز چې په غټه کچه خوشه په 300 جریبو سبزی کری وایي چې په مقامی سطح څوک دا نه پیژني. په انګریزي سبزو کې دوی سره براکلی، سپراوټ، چاینا کیبج، نوې قسم مولی او ریډ کیبج په خاصه توګه کرل کېدی. د کې سلاد هم دی او د کې سبزیان هم دي. دا مطلب فرش هم استعمالیږي از سلاد او سره دا منګه پخلی کې استعمالو پخېږي. دوی وایي چې داسې سبزی د نورو سبزو په پرتله د صحت دپاره ډېرې فایدهمند دي چې څوک یې پیژني نو هغه یې په ښه نرخ هم اخلي، خو دا سبزی په بولی کې نه خرڅېږي. هغه 2-3 جریبه مخکې به د افغانستان ته تلل ډېر ایکسپورټ کېدل، به ډېر به ایکسپورټ کېدل چې هلته کوم نیټو فورسز وو هغه ورسره ای استعمال لکه هلته کابل کې د دې څیزونو ډېر کېږي. اوس موږ دا کم کو چونکې افغانستان ته اوس نه ځي، نیټو فورسز زیات لاړل ورسره چې کوم دی هلته ای خپل هم پروډیوس کوي. دې ځای نه زمیندار لاړل هلته کې مطلب زمینداري شروع کړه او دا قسمه سبزیانې چې کوم دي هغه اوس خپل هلته کري. په دنیا کې قسمه قسم سبزی دي، خو مقامی کروندګر صرف څو سبزی د پیژنګلو د خاطره کوي، خو ډېرې سبزی داسې دي چې په دنیا کې کرل کېږي او استعمالیږي هم، خو دلته اول ضروري د هغې پیژنګلو ده. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ټي وي ریډیو 400.